لاس د شملې په هر یو ول کې راکا، لاس د شملې په هر یو ول کې راکا، مال لګځای د زړه پتل کې راکا، او زهر دوی شراب د نوی ساکی، زهر دوی شراب د نوی ساکی، خو په خندای په محفل کې راکا، او کاسا کماته وی نو ماته دی وی، کاسا کماته وی نو ماته دی وی، نیت خو دې ښه دی په منګل کې راکا. ګرانو مینوالو سلامونه، ستړي ماشي احترامات، نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریانده وړ یم خپرونه د هنداره، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ تاسو سره داسې وخت په وخت یو نیم شاعر معرفي کوو. نن په دغه لړ کې راغلی یو د شمالي وزیرستان تحصیل میرلی ته، چرته چې اعزاز دور صاحب ژوند کوي. نن به د اعزاز دور صاحب سره د په شاعرۍ په هکله د سره خبرې اترې کوو او د نه به شاعري هم اړوو. په ټولو ناول زه په خپل پروګرام هنداره کې اعزاز دور صاحب تاسو ته مینه هرکلی او ستړي ماشي یا ستړی ماشي. نتیشه بخیر اریان صاحب، زه ډېر نن خوشحاله یم چې تاسو راغلی او ما ته مې د یوې ویډیو د خپل په ځان سره یو موقع راکړله. مننه اعزاز صاحب. لکه څنګه چې تاسو په ادبي دنیا کې د اعزاز په نوم پیژندل کیږئ، که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پیژنګلو وکړه نو دا به ډېره ښه وي. بس مو ته پرېږدم. زه زما خپل نوم چې دی قدیم الله دی او د وړه قوم په غوټه کې تعلق لره. زه د سوخیل کلی سره تعلق لره په وړه هغه کې. مننه قدیم اعزاز صاحب. د پروګرام شروع به د غزل نه کوو، ولې چې زمونږ مینوال د غزل سره بلام بینه لري، نو په شروع کې یو غزل در ناروم، بیا به مخکې ځو. غزل دی اریان صاحب چې ذهن میں ملا دے زړه مې خوار لرم، ذهن میں ملا دے زړه مې خوار لرم، ګوره په وطن کې انتشار لرم. څه زبردست. ذهن میں ملا دے زړه مې خوار لرم، ګوره په وطن کې انتشار لرم. او شعر دا چې زړه د سر د لارې بیزار کړی یم، زړه د سر د لارې بیزار کړی یم، زه ګنې خپل ذهن تخلیقکار لرم. او تکه د آفتاب په شان ښایست لرې، تکه د مختاب په شان ښایست لرې، ته که د مختاب په شان ښایست لرې، زه لکه آفتاب پکې کردار لرم. او ځان ته هم د ځان په عدالت کې زه، ځان ته هم د ځان په عدالت کې زه خپل مخصوص قضیې لرم، مدار لرم. او ځان له زه ځان له جدا د زړه دنیا لرم، زه ځان له جدا د زړه دنیا لرم، نه د زمانې په کار کې کار لرم. وخت چې د ستا پته ارمان نه وي، خیر د که اعزاز ګریوان تار تار لرم. ډیره مننه اعزاز دور صاحب. هغه کوم وخت و چې تاسو دا مخصوصه کړله چې په قدیم اعزاز کې دننه یو اعزاز هم ژوند کوي، یعنی هغه کوم وخت و چې تاسو باقاعده د شاعرۍ آغاز وکړو؟ زه چې د ځای نه د مسافرتیا په اته ابوظبي ته لاړم، نو هغه زما چې کوم هغه تاثرات وي، هغه احساسات وي، هلکه ژوندي شول، بس یې خود به خود داسې حالات وي چې شاعري یې کړه. ډیره مننه. نو دا بلغه وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان سره علاقه لرئ، آیا تاسو کتاب هم لرئ او که نه؟ نه، شاید چې کوم هغه مواد دي د شاعرۍ هغه کیدای شي چې پوره شي، ولا تر اوسه مې کتاب نه دی لیکلی. مننه اعزاز دور صاحب. داسې کوم یو شخصیت دی چې هغې تاسو په شعر پوهه کړي، یعنی خپل استاد یې ګڼئ؟ دا خو به زه دا وایم چې که په هغه ابتدایي شاعري کې خوشحالي شیرجان صاحب چې و، د هغې مو چې کوم دی که نه دا کافیه ردیف هغې ورته ښودلي. مننه اعزاز صاحب. داسې کوم یو ادبي صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او زیات مو کار هم پکې کړی؟
زه خو زیات په غزل کې لاس لرم او غزل زیات لیکم. مننه. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي ټولنې دي چې هغې سره تاسو باقاعده ناسته پاسته ده یعنی پروګرامونه ورسره کوئ؟ خو میرانشاه کې رڼا ادبي ټولنه د دې ته اکثر ورځم او نوره چې څوک خو زه خپل د ټوچي ادبي ټولنې صدر پاتې شوی یم او سابق صدر په موقع یم. مننه. د پروګرام په دې برخه کې مو که زموږ مینوالو سره 2-3 کلمونه ډالۍ کړل نو دا به ډېر خوند وکړي. یو غزل ده تاسو په فرمایش خدای دا وکړي چې تاسو خوښ شي. وایي چې په وزن درون لکه د غر یم ته ما نه پېژنې، په وزن درون لکه د غر یم ته ما نه پېژنې، هم قیمتي لکه ګوهر یم ته ما نه پېژنې. څه زبردست. په وزن درون لکه د غر یم ته ما نه پېژنې، هم قیمتي لکه ګوهر یم ته ما نه پېژنې. له خدایه غواړم غیرت سلطان، له خدایه غواړم عزت سلطاني نه غواړم، له خدایه غواړم عزت سلطاني نه غواړم، زه د عزت وګنهر یم ته ما نه پېژنې. و زه ماښام نه یم چې د ځان سره تیارې راولم، زه ماښام نه یم چې د ځان سره تیارې راولم، زه خو تیارې شړم سحر یم ته ما نه پېژنې. څه زبردست ده. زه ماښام نه یم چې د ځان سره تیارې راولم، زه خو تیارې شړم سحر یم ته ما نه پېژنې. او لس مې کلاک ونیسه کاروان به د منزل ته رسي، لس مې کلاک ونیسه کاروان به د منزل ته رسي، زه د بنا سترګو رهبر یم ته ما نه پېژنې. او سر ورکوي زما په سر ما د سر نه غورځوي، سر ورکوي زما په سر ما د سر نه غورځوي، زه لو پټا چا د سر یم ته ما نه پېژنې. سر ورکوي زما په سر ما د سر نه غورځوي، زه لو پټا د چا د سر یم ته ما نه پېژنې. او ستا د ظلم سمندر به رانه موج ونه کړي، دا ستا د ظلم سمندر به رانه موج ونه کړي، سم په مثال د کلندر یم ته ما نه پېژنې. او زما د فکر حد ته نه راسې شکونه مه کړه، زما د فکر حد ته نه راسې شکونه مه کړه، د سمندر غوندې ژور یم ته ما نه پېژنې. او چې د عزت په ټکري هر وخت سر په داو لګوي، چې د عزت په ټکري هر وخت سر په داو لګوي، اعزاز خو هغه جوارګر یم ته ما نه پېژنې. ډېر په زړه پورې. اعزاز صاحب نور به سره سره شریکوئ؟ بس هغه یو وړیکه غوندې بل غزل ده ارشاد مخشینای مې لیکله و، خدای دا کوچې منده شي چې خدای مکړه چې بردشم قاتل د محبت، خدای مکړه چې بردشم قاتل د محبت، بلا سره ته حاصل دی په توفیل د محبت. او بنیاد د انسانیت ته محبت خو عظیم کار دی، بنیاد د انسانیت ته محبت خو عظیم کار دی، د نفرت نه مې نفرت یم سیل د محبت. زبردست. او فرق ورکړي په ایاز او په محمود کې ویې ګوره، فرق ورکړي په ایاز او په محمود کې ویې ګوره، ما غزل ته دې راوړي دلایل د محبت. یار ګل په لاس کې راوړو په خندا یې مال راکړو، یار ګل په لاس کې راوړو په خندا یې مال راکړو، سر یې کېښودو په کرښه شو قایل د محبت. څه زبردست. او نقصه یې عملي کړه چې د ژوند په خوند شي پوهه، نقصه یې عملي کړه چې د ژوند په خوند شي پوهه، زه صفت درته وښایم بیل بیل د محبت، بلا سره ته حاصل دی په توفیل د محبت. او دنیا لکه جنت کړي محبت د دنیا زیب دی، دنیا لکه جنت کړي محبت د دنیا زیب دی، زه اعزاز زکه لیکم فضایل د محبت. ډېر اعزاز د وټ صاحب. اخري یو بل کلام در نارووم بیا به خپله مرکه راغونډوو. یو غزل دی چې لاس د شملې په هر یو ول کې راکا، لاس د شملې په هر یو ول کې راکا، ماله لګزې د زړه په تل کې راکا، او سر مې د بل په در کې مه ټیټوه، سر مې د بل په در کې مه ټیټوه، ما ته هر څه په هر درشل کې راکا. دا بیا اورم. او سر مې د بل په در کې مه ټیټوه،
ما ته هر څه په خپل درشل کې راکا او د شوګیرو په ټول وصال نه غواړم د شوګیرو په ټول وصال نه غواړم وصال د سترګو په زنبل کې راکا زبردست دا بیا اورم د شوګیرو په ټول وصال نه غواړم وصال د سترګو په زنبل کې راکا په هیڅ کې زهر سودا کوم په هیڅ کې زه هر سودا کوم سر در کوم زړه په بدل کې راکا او زهر دوی او په هیڅ کې زه هر سودا کوم سر در کوم زړه په بدل کې راکا او زهر دوی شراب د نوې سکی زهر دوی شراب د نوې سکی خو په خندای په محفل کې راکا کسا کماته وینو ماته دوی کسا کماته وینو ماته دوی نیت خود خدای په منګول کې راکا کسا کماته وینو ماته دوی نیت خود خدای په منګول کې راکا اعزاز د باغ ملکیت نه غواړم اعزاز د باغ ملکیت نه غواړم پیغام د مینې په یو ګل کې راکا ډیره مننه اعزاز داور صاحب زړه خو مې نه کېږي چې د ستاسو د خوانه لاړ شم زړه خو مې غواړي چې تاسو سره ناست وم بس تاسو به یو غزلې وي راته وایې خو لکه د وخت هم کمي ده د هر یو پروګرام یو اختتام وي نو د پروګرام په دې آخري شپو کې به زمونږ مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ په لنډو ټکو کې زه به ځوان کول ته په ټوله نه په ډېر چې په تنقید سره وي او په تاکید سره وي د خپل تعلیم ته ډېره توجه ورکول پکور دي په دې چې زه ډېره ارمان کوم ډېر زیات تعلیم مننه ډېره مننه ګرانو مینوالو داو اعزاز داور صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او تاسو ته مو شاعري هم ترېنه واروله اوس د پروګرام په آخر کې ما اریان داور ته قدیم اعزاز داور صاحب ته او انتظار داور ته او زما خپل کیمرامین دلګیر داور ته راکړې اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان